سلامونه دوستانو. نننۍ موضوع چې دا د وزن باره کې ده، څنګه کولی شو خپل وزن مو کم کو، خپل وزن کنټرول کو. زیاتره دوستان په اوسني وخت کې زیات مشکل لري دې سره، لکه زیات وایي چې موږ ورځې یو دفعه ډوډۍ خورو بیا مو وزن نه کمیږي، زیاتره ډېر ورزش کوي د ورځې خو بیا هم وزن نه کمیږي. څه وجه ده، څه علت ده، کومه لاره مهمه ده د وزن په کمولو کې؟ راځو نن په دې اړه سره خبرې کوو. د وزن په کمولو کې درې شیان چې دي ډېر زیات مهم دي. هر کله چې غواړئ خپل وزن کم کړئ، دې درې شیانو ته باید ډېره جدي پاملرنه وي. راځو لومړی تاسو چې شی خورئ، کومه غذا نه روزمره ژوند کې استفاده کوئ، دا تر ټولو ډېر مهمه ده. مثال زیاتره دوستان دی ورځ کې یو دفعه ډوډۍ خوري وایي بیا زموږ وزن نه کمیږي، زیاتره دې روژې نیسي. دا چې دا اوس مشکل درته وایم چې ولې دې سره مو وزن نه کمیږي. په دې که تاسو په ورځ کې یو دفعه ډوډۍ خورئ، خو هغو خوړو نه استفاده کوئ چې هغه حتما زیاته کالوري لري، هغه حتما زیات کاربوهیدرات لري، لکه زیات غوړ لري، زیات وازده لري، همداسې راتېر شي زیات کاربوهیدرات لري. که تاسو چېرته دغسې خوړو نه استفاده کوئ، نو ډېره سخته ده چې ستاسو وزن کم شي. مثال په یوه ځای کولی شي تاسو د سبزي نه استفاده وکړئ، تاسو کولی شي د سلاد نه استفاده وکړئ، تاسو کولی شي د میوې نه استفاده وکړئ. دا ډېر مهم دي. دغه شیان چې دي په کم اندازه کالوري لري، کوشش وکړئ زیاتره هغو خوړو نه استفاده وکړئ چې زیات پروټین لري په ځای د زیاتو کاربوهیدراتو. دوهم شی چې دا مهم ده، هغه مقدار د خوړو چې تاسو څومره مقدار خواړه خورئ د ورځې. پښتو کې یو متل ده، وایي چاړه که د سروم شي څوک یې په خېټه نه منډي. اوس که دا خواړه هر څومره صحتمند هم شي، معنا دا نه ده چې ځان در دې ځای پورې موړ کړي. ډېر مهمه ده یو چې دوستانو فکر وي، کله چې غواړئ وزن کم کړئ هېڅکله هم تر دې ځایه ځان مه مړوئ یا ډوډۍ په مړه ګېډه مه خورئ. کوشش وکړئ مخکې له دې چې ډوډۍ خورئ 2-3 ګیلاسه اوبه وڅښئ، دا تاسو سره ډېر کومک کوي، معده مو مړه ساتي. ډېر مهم ده چې څومره ډوډۍ وخورئ، مقصد کولی شي تاسو دغه ډوډۍ 3-4 دفعې د ورځې وخورئ په نیمه ګېډه یا مثال په درمیانه ګېډه، خو مهم ده چې مثال بیخي ځان تر دې ځای پورې موړ نه کوي. راځو دریم شی چې دا هغه ډېر مهم ده، هغه ورزش یا فعالیت. ستاسو په روزمره ژوند کې چې شی کوئ، څومره فعال یې څومره نه یې فعال، دا هم ډېر مهم ده. ستاسو په بدن په وزن باندې ډېر تاثیر کوي. که چېرته تاسو په روزمره ژوند کې خوب زیات کوئ، کار نه کوئ، ورزش نه کوئ، نو طبیعي ده چې ستاسو وزن په سختۍ سره کمیږي. مونږ چې کوم خواړه ترلاسه کوو بدن ته، بیرته د انرژي په ډول مصرفوو. هغه کله چې موږ د انرژي په ډول مصرف نه کوو، هغه بیرته بدن کې پاتې کېږي. نو مهمه خبره دا ده هر کله چې روزمره ژوند کې فعالیت مو زیات کړو، معنا که چېرته موټر کې ځو، په ځای د موټر کولی شو پیاده لاړ شو، بایسکل وچلوو. که جیم ته لاړ شو تر ټولو بهتره ده، کولی شو هغه وکړو. نور په روزمره ژوند کې که زیات داسې کار کوئ چې د چوکۍ په سر وي، چوکۍ کې زیات کښېنئ، کوشش وکړئ په بعد د کاره بل وخت کې زیات وګرځېږئ، زیات مثال داسې کارونه وکړئ چې ستاسو خپل بدن پکې ستړی شي، تاسو پکې خپله انرژي استفاده کوئ. دغه چې دا ستاسو په وزن کمولو کې یا د وزن په کنټرول کولو کې ډېر ښه کومک کوي.